دا ورو سوال کړی دی زما پلار د ډېر وخت نه سودي معاملات کوي او زکات هم نه ورکوي او د دې ډېر وخت وشو ډېر کلونه وشو او زه ورته په مخه نصیحتونه کوم خو هغه یې نه مني. اوس یو کور جوړ کړی دی دې دپاره چې زه واده وکړم او هغه کور ته لاړ شم او ښه قیمتي کور دی ما ورته چې زه دې کې نه اوسېږم دا د حرامو دی هغه دا خبره نه مني. زما دپاره دا جایز دی چې زه به داسې کور کې اوسېږم چې هغه زما پلار زما دپاره په سودي پیسو باندې جوړ کړی. الجواب اول خو دا د ورور تقوا ده او د الله نه یېرېدل دي او داسې خلک نن سبا ډېر لږ دي. یعنې کور پلار بچي را ورکوي ځان له کور او واده وکړو دې ته ځه او دی پکې دا تپوس کوي چې دا به جایز وي او که نه. دې ته تقوا وایي دې ته د الله نه یره وایي او چې کله د الله دا یره په زړه کې پرته وه که نه او د الله سره مینه محبت نو د دنیا ټوله دا خو یو کور دی دا ټوله دنیا او چې د دې په شان سل چنده ورسره نوره کې که نه دا انسان ته د ماشي د وزر په شان هم نه ښکاري چې کله یې د الله سره محبت او د الله قدر دې کوو. نو دا اوس د الله قدر دی او د الله تعظیم دی چې یاره زما رب خو زه د سود نه منع کړی یم صحیح دی را سود زه نه کوم زما پلار خو یې کوي او دا کور د سودي پیسو باندې جوړ کړی داسې نه الله رانه ناراضه شي. دا د مؤمن سوچ دا د مؤمن شان دی. ګوره سود غټه ګناه ده او په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده. هغه سړی چې اعلان هغه کړی دی د جنګ د الله او د الله د رسول سره فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اعلان جنگ د الله سره او د الله د رسول سره. او حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په سود خوړونکي باندې په بل باندې چې خورئ په هغه باندې د دې په لیکونکي باندې د دې په ګواهانو باندې او دی وی هم سوا دا ټول په دې ګناه کې څه دي شریک دي. نو دا بینکونه چې کومې فایدې ورکوي په قرضو باندې دا ټول په سود کې دننه راشي دا ټول په سود کې دننه راځي. او دې باره کې موږ مستقل جوابونه ورکړي دي یا بعضو بیانونو کې خبر راغلی ده چې که یو سړي ضرورت راشي بینک کې پیسې ایښودو ته ټول بینکونه سودي نو څه به کوي د دې جواب موږ هلته کړی. نو د ده پلار په دوو ګناهونو کې اخته دی په کومه کې زکات نه ورکوي او یو سودخور دی او دواړه ګناهونه غټ ګناهونه دي. خو دا خبره ده که راجح قول د اهل علم تحقیقي دا دی چې څوک په ناروا طریقې سره مال ګټي دا مال صرف حرام دی په هغه چا باندې چې څوک یې په ناروا طریقې سره ګټي. خو که د ده نه څوک علي په یو داسې لارې سره چې هغه لاره باندې مال اخیسته روا دي نو د هغه دپاره روا دي. پوه شوئ بیا درته وایم غوږ ورته کښېږدئ. څوک چې مال په ناروا طریقې سره ګټي نو دا مال حرام دی په ده باندې خو که دی چاله ورکوي یا د ده نه څوک علي په روا طریقې سره نو د هغه دپاره نه دی حرام. اوس مې پوه شوئ که بیا درته الا چې دا شی د دې شي ذات ناروی حرامي عین د دې شي حرامي لکه شراب که دی په خپله علم حرام دي که بل لی ورکوي هم حرام دي که بلې ته علم حرام دي ولې ذات حرام دي. یا د غلا یو سامان یو سړی دی د چا نه څه شی پټ کو نو بیا هغه بل وایي چې دا خو ده په ناروا طریقې سره ګټلی دی خو په ده حرام دی که دی بل چاله ورکوي په بل چا خرڅوي په صحیح طریقې سره نو په هغه خو نه دی حرام موږ وایو په هغه هم حرام دی چې کله هغه ته پته وي چې ده دا شی پټ کړی دی ځکه دا خو په اصل کې د ده په ملکیت کې نه دی. ښه دغه شان لکه یو سړی سپی خرڅوي اصل کې دا شی نجس دی ذات حرام دی نو څنګه دی خرڅوي بلې ته علي او داسې پسې بیا زه ډېر مثالونه پیږي. خو که دی یو شی وګټي او د هغه شي هغه ذات چې دی یا عین حرام نه دی او د دا شی په ناروا طریقې سره وګټو په ناروا طریقې سره لکه دوکې پکې وکړه
یا سود دی یا یې دروغ ووي دې ته ناروا طریقې وي په دې طریقو کې یو طریقه استعمال کړه او مال یې وګټو دا خو د لپاره حرام دی که نه خو د ده نه که څوک په صحیح طریقه علي نو هغه ترې اخیستی شي مثال لکه دی اوس چاله هبه ورکوي هدیه یو سړی دی سودخور دی یو سړی دی مال یې ګټلی دی په دروغو ویلو سره او دی راولګېدو یو ملګري له تحفه ورکړه دا تحفه چې د دې ملګري له ورکړه دا د ده لپاره حرامه وه خو هغه ملګري ته دا په شرعي طریقې سره صحیح میلاو شوې ده د هغې دپاره حرامه نه ده دغه شان پلار باندې لازم دي چې به بچو خرچه وکړي او بچي هغه بچي او بیا خصوصا هغه چې هغوی مزدوري نشي کولی او هغوی ته پته ده چې پلار زموږ سودخور دی نو داسې ټیم کې دا بچي دا ښځه دوی د دغه مال نه خرچه کولی شي دلیل به ته به دې وښیم کیدای شي بعضو ته دا مسله هېڅ عجیبه ښکاره شي چې یاره دا څنګه حرام باندې ګټلی ده او ته دته که په صحیح طریقه میلاو شي دې ته اخیستی شي ستاسو ذهن کې څه دلیل شته دا دومره سر غواړي الله توفیق نه بعد مونږ خو صرف کینو دا ووایو چې یاره مولیان کته او مولیان براو یا یو دوه کتابه به ووایم زما نه به ګډ شیخ جوړ شي رسول صلی الله علیه وسلم د یهودو سره معاملات کړي دي که نه دي د یهودو نه قرض اخیستی دی که نه هغه یهودۍ ښځې ورته ګډ هدیه کړی هغه زهر یې چې ورته پکې اچولي دغه شان نور معاملات د تجارت د یهودو سره راغلي دي او د یهودو غټ صفت په قرآن کې بیان شوی دی چې دا انتهایي سودخور قوم دی بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی سره معاملات کړي دي که نه دا ګرنټي شته چې رسول الله وسلم چې د څومره یهودو سره معاملات راغلي هغه ټول د سود نه څپاو نه کیدای شي هغوی سود کړی هغه سودخور خو هغه سود په هغوی حرام و رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی سره تجارت کړی سامان کې یې اخیستی دی په پیسو یې اخیستی دی که هغوی ورله څه تحفه ورکړې ده خو تحفې په شکل یې ورکړې تحفه هغه اخیستې ده نو ځکه چې عین د دې شي خو حرام نه دی که نه خو چې کله عین د دې شي په خپله هغه حرامي بیا خو په هر حال ته نشي اخیستی امید ده انشاءالله تاسو به پوه شوي نو دې ورور ته به څه وایو اخیستی شي که چېرته یو پلار راولګي یو زوی له کور جوړ کړي په سودي مال باندې نو په زوی باندې څه حرج نشته چې دی دغه کور نه فایده واړي ځکه چې ده ته خو به طور تحفه میلاو شوی دی او ګناه د سود هغه په هغه چا دی چا دا سود کړی دی نو دې زوی ته دلته دا ویلی کېږي چې هېڅ خبره نه ده ته په دې کور کې اوسېدی شي الا دا که چېرته ستا نه اوسېده په دې کور کې یا نه قبلول د دې کور پلار له دومره زور ورکوي چې هغه د سود نه بندېږي نو بیا خو ښه دا ده چې مایله دي داسې هم کیدی شي لکه زوی وایي چې نه تا نه نه علمه دا سودي مال دی بس په دې زما رب ناراضه دی دا خبره کله یو مسلمان په زړه ولګي چېرته وګوره زما څه مال شو او دا زما څه ژوند شو چې زوی زما نه مال نه قبلوي نو کله دې کې دا فایده وشي چې هغه د دې سود نه توبه وباسي که دا فایده پکې دا ملګری ایني نو بیا خو ښه ده او که دا فایده پکې نه ایني بلکې پلار ورته غوسه کېږي او هغه په خپلو معاملاتو کې بیا ښه ورننوځي او ښه ګډوډ کېږي ځکه چې دا زوی ورسره وي نو دی ورته لا بیا هم وخت په وخت نصیحت کوي خو داسې به دا زوی به پرېږدي بیا به ده ته لار ښه صفای شي او ښه په ګناهونو کې ورننوځي الټه به د زوی نه خفه وي زوی ورسره بیا څه احسان نور نشي کولی کوم چې نږدې نه کېږي نو بیا داسې ټیم کې ښه دا دی چې دې ته دا کور درته ووایي